الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره او دغه په رحم او کرم سره منګه بیانو. اخرنی درس کې دا خبر روانه و چې کله د بدر غزا ختم شوه نو خلق په سلور ډلو کې تقسیم شو. د اسلام دشمنان چې کوم په سلور ډلو کې تقسیم شو. یو هغه چې کوم ته د نقصان رسیدلو د مکی مشرکان نو خو په مهنت او په کوشش کې چې خپل بدل واخلي. دویم هغه يهود چې په مدینه کې و دغه حسد او بغض هغه مرخکاره شو. دریم چې دنه مدینه کې منافقان را پیدا شو لکه عبد الله ابن ابي او دغه ملګری، او سلورم هغه بدوان او هغه باندچیان چې هغه د مدینې نه چپ چاپیره اوسېدو. او دې سلور وانو ډلو د کوشش شروع کو چې څنګه به مونږه اسلام او مسلمانانو ته نقصان رسو. په هغه منځ کې بیا غزا د بنو سلیم رااله چې دغه تفصیل مونږ بیان کړو. دغه شان بیا د مشرکانو یو ناکام کوشش د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجلو د پارم شیو، خو الله سبحانه وتعالى دا غینه ساتلو. او څوک چې په رسول سلام پر سراغلو عمیر ابن وهب هغه شو، هغه مسلمان شیو. دغه زی پورې موږ خبره کړو. مقصدی خبر هغه ده چې مدینه کې يهود اوسېدو د دشمنان دي د مسلمانانو، او په مدینه کې منافقان اوسېدو د مسلمانانو دشمنان دي. او د دې دوه ډلو نه خطر زیات دی په نسبت د هغه ډلو چې هغه بهر دي، لکه د مکی مشرکان یا هغه بدوان او باندچیان چې کم د مدینه په خواوشا کې اوسېږي. منافقانو خو هر ځکه خپل رول ادا کړی دی. هغه به تاسو د سیرت په درسونو کې ان شاء الله زی په زی ووري. خو د يهودو حسد او کینه هغه د همیشه د مسلمانانو سره واو داو د همیشه د پاره وي، ځکه چې د حقیقت الله سبحانه وتعالى بیان کړی په قران کې. او درشم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې دا خبره بیان کړې ده چې يهود زموږ سره حسد ډیر کوي، او تراغ پوری ناراضي کیږي زموږ نه چې سو پوری منګه د خپل دین نه پرې خو د غوی دین ته نه وړي. نو دا وخت پورې به دوی د حسد او دشمنی زمونږ سره یي. او کچرته يهودو مخامخ خاندل را خاندل نو پوښي چې دا بم دوی یو چال او یو چل به جوړ کړي د مسلمان د ختمولو لپاره، او په دوی بچرته یقین نه کوي په يهودو باندې. تاریخ د دوی د غدر او د خیانت نه ډک. غدر او خیانت د يهودو په نصیب دی، او د يهودو په ایسه کې غدر او خیانت همیشه د دومره خبيث قوم دی چې دوی د پیغمبرانو د وجلو کوششونه کړي. او دا خلک دي چې د الله ملګرو ته اولیاء الله ته قسمه قسم تکلیفونه رسولي. زکریا علیه السلام د دوی وجل دي، دغه شان د غزوه یحیی علیه السلام غدوی وجل دي. د عیسی علیه السلام د وجلو کوشش دی يهودو کړي. او د نور ډیر پیغمبران په قران کې چې الله سبحانه وتعالى د يهودو تذکرہ کوي، نو دا غي سره دا تذکرہ کیږي چې دوی هغه خلک دي چې وجلی دي څوک پیغمبران. ځکه خو الله په دوی باندې د ذلت راوسته. په سورۃ البقره کې الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې، ذالک بانهم كانوا يكفرون بآيات الله. دا په دې وجه باندې د ذلت او خواري چې په دوی باندې دا چې د الله آیتونه نه منل. دویم ويقتلون الانبیاء، پیغمبران به وجل پناه حقه. نو د دوی صفت د مخ کې نه د پوخانه غدر او خیانت او دوکا او ډیر مکار قوم دی. او ډیر تکړه قوم دی. وجه دا چې
د دوی په هغه وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم زمانه کې مدینه کې چې ومنو کاروبارونه اکثر هغه د دوی سره او تجارتونه اکثر هغه د دوی سره. نو دوی همیشه سوچ دا کوي چې اقتصادي مسائل موږ په خپل لاس کې راونی شو، نو سبا له به دشمن ته موږ نقصان چې رسولای شو. او د وسوم دغه طریقه ده چې اقتصادي مسائل او څه کاروبارونه غټ غټ نو هغه دوی په لاسونو کې دي او د دوی یو سوچ او فکر دی. په مقابل کې مسلمان دی دغه سوچ او فکر دی سره چې خېټه به څنګه کوو او به د خیر سره شهوت څنګه پوره کوو. دا د اکثر مسلمانانو سوچ دی. خو د دې يهودو سوچ دا نه دی چې خېټه د کول غواړي او بیا خزي سره کورواله کول غواړي. نه، د دې سوچونه ډېر وګړي دي. نو په مدینه کې د دوی چې کوم کردارو دغه باز جلکیانی مته واست بیان کړي، کله په الله پورې خاندل، کله په پیغمبر پورې خاندل. د بدر د غزا نه مخ کې حالانکه دوی سره عهد شي او تفصیل مونږ بیان کړو، او دوی سره لوز شي او په لوز کې معاهده کې سلی کلی شي او ټول مونږ بیان کړو. او د درې ډلې په مدینه کې درې قومونه، بنو قینقاع او بنو نضیر او بنو قریظه، دو په مدینه کې اوسېدو. الله پورې د دوی خندا، کله به دا وی الله غریب دې موږ مالدار یو. او الله سبحانه وتعالى په سورۃ العمران کې دا خبره کړې ده، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله غریب دې موږ مالدار یو. الله سنكتب ما قالوا، دا خبره ټول موږ لیکلي دي. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، دا پیغمبران چې وجري دا ټول خبره موږ لیکلي او دې به سره حساب کتاب کول. نو کله به داوي وقالت اليهود يد الله مغلوله، کله به داوي الله بخیل له سنه تنگ دی. او قسم به د بیان دا به دوی کولې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجل خو دوی بار بار کوشش کړي، او تاسو ور ان شاء الله په د سیرت پر روان درسونو کې بار بار دوی کوشش کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قتل کی، خو الله ناکام کړي. زهر ولور کړي دي، نور کوششونه کړي. د دې کردار مسلمانان به تنګول. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته دا ویلي چې تاسو صبر کوئ. مسلمان به صبر کوي او هغه به تادین کار نه اخلي او نه باغ جلتی کوي. دوی ډیر څه کړی دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صبر کړي، مسلمانانو صبر کړي. خو دې څه حد ته به خبر رسیدلې چې صبر بیا نور نه کېدو. بعض مثالونه به ته پیش کړل کې یو خود د یوسوش مسلمانانو په دې منځ کې اتفاق د دې د لاسه دوی سخت په سوچ کې چې ولې د مسلمانانو یو شی وي. او ځکه سیرت کې دا راځي چې بدوی کې يهودي او شاس ابن قیس او هغه باندې کې راځي چې کان شیخا يهوديا، دا بوډا سره اوس وینګیره ډېر کلک يهودي او مضبوط يهودي او د خپل يهودیت ته پر ډېر کار کوي. عظیم الكفر، غټ کافر. مسلمانانو سره سخت دشمنی او بغض او کینه. یو پیر دې تیر شو د مسلمانانو په مجلس باندې د انصار کوم صحابه کرام چې د مدینه دغه په مجلس باندې تیر شو. نو التناس اوس او خزرج والو دا خبره مخکې بیان کړي چې مدینه صحابه کرام او کوم چالت اوسیدونکو خلک دي هغه دوه خاندانونو ولدي، دوه قبیلو له اوس او خزرج. نغوی دیو بل سره ناسو خندلې خوشاله او د هغه ورځو تذکره کوله چې وګورم مخکې څنګه په جاهلیت کې وو. دیو بل سره موږ په سونو کلونو دښمنیانې کړي، نن الله موږ یو ځای کړیو. او دا خبر الله سبحانه وتعالى په قران کې کړي د مؤمنانو ته دغه نصیحت کړي. واذكروا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. الله ولایت کې هغه وخت چې تاسو کړه یو بل دشمنان وي نو الله تاسو زړونه یو. فاصبحتم بنعمته اخوانا، دا الله په نعمت سره تاسو ورونه شوي، دغه په توفیق سره، دغه په رحم او کرم سره. وكنتم على شفا حفرة من النار، الله تاسو
د ور د کندې په غاړه باندې وي نږدې وي تاسو هغې ته ورېدلی فانقذکم منها الله تاسو د هغې نه بچ کړی دا دلته چې څومره ملګري را جمع شوي دي څومره وروڼه دا ټول د اسلام په بنیاد را جمع شوي یعنې دا ټول د یو بل خپل دی او نه ټول د یوې علاقې دي خو دا چې را جمع شوي دي بنیادي وجه هغه څه ده اسلام دی هغه د دین دی د الله نعمت دی د جاهلیت تاریخ ته لاړ شه کله چې اسلام نو مونږ ذکر کړی د عربو تاریخ د جاهلیت په دور کې څنګه دشمنیانې وې د هغه زمونږ د خلکو تاریخ وګوره بلکې د اوسه پورې به کې بعضو کې هغه جاهلیت شته کوم چې بېدینه وي چې د خپل قام او د خپل نسب دپاره قتل و قتال جنګونه او د هغې دپاره قسمه قسم ظلمونه د بل مسلمان سره کول صرف په دې چې زما د قوم دی زما د نسب دی د جاهلیت د دور کارونه خو نن سبا په بعضو پښتنو کې دغه جاهلیت هغه شته الله سبحانه وتعالی هغه جاهلیت ختم کړ او د هغې په ځای ورورولي راوسته زموږ په زړونو کې یو بل ته زه د په الله قسم خورم د دې ورورولۍ چې څومره خوند دی د ایمان د لاسه چې هغه خوند په هغه ورورولۍ کې نشته کوم چې ستا د مور او پلار نه ورور پیدا وي د هغه سره هغه مزه نه وي چې کله ته د یو سړي سره میلاویږي په دې بنیاد چې دا زما ملګری د وجې د دین نه د ده سره د میلاوېده به تاله یو خوند درکوي د ده نه جدا کېده به تا خفه کوي او هغه ورور چې ستا د مور او پلار نه پیدا دی هغه سره میلاوېدو کې به دغه خوند ته نه مومې ولې ځکه چې دلته ستا د میلاوېده د خالص د الله دپاره دي او دا ملګري به د ډېر وفاداري او دا ورورولي به د ډېره مضبوطه کومه چې د دین په بنیاد او دې ډېر شوي دي چې دغه رشته چې کومه د وینې په بنیاد هغه به په ډېرو ځایونو کې یوازې پرېږدي حالانکه رشته د وینې خو بیا به دین پرېږدي خو دا رشته چې کومه د دین دا ده نه دا نه کمزوري کېږي بلکې ورځ په ورځ مضبوطېږي الا دا چې په زړه کې سره شي که چېرته کمزوري هم شوه که نه نو په طرفینو کې به د یو په زړه کې سره غلي ځکه به دا رشته کمزوري کېږي نور د مؤمن سره محبت هغه ورځ په ورځ ډېرېږي او یا به دا رشته کمزوري کېږي د څه د لاسه د یو کس د بېدینۍ د لاسه مثال کې مو ته د یو بل سره محبت کوو د الله د دین دپاره سبا له تا په ما کې څه ګناهونه ولیدو ښکاره نو هغه محبت به ستا څه شي هغه کم شي ځکه چې زمونږ محبت هغه د دیندارۍ د لاسه دی زمونږ دشمني هغه د چا دپاره ده هغه هم د الله دپاره ده چې یو سړي د الله نافرماني کوله زمونږ ورسره نه لیکي یو سړی د الله دوست دی زمونږ دوست دی اوس یو سړي کې ګناهونه هم شته نیکیان هم شته د نیکیانو په اندازه ورسره محبت ساتو او د بدیانو په نسبت ورسره په اندازه ورسره بغض کوو نه لګي ورسره زمونږ اوس یو سړی دی ستا مجلس ته راځي یو بل هغه هم ستا مجلس ته راځي دواړه ښه دینداره دي ظاهره کې ښه دینداره د یو ګیره شتي په مخ باندې د رسول سم په طریقه د بل ګیره خري دې دوه سره زما محبت ته د مؤمن بشانی د دوه سره به زموږ محبت خدا ګیره چې لري کوي د سره به زموږ د ګیره لري کولو په اندازه باندې نه لګي د ایمانی مسله ده ګورای شي غپ نه دی دا قبل سره زموږ محبت د دیو نه زیات ته وجه دا چې هغه کې دینداری څه ده دینداری دا ډیره نو صحابه کرام ناس هغه ورځ راځي او سو خزرج ولو ناشنا خبره چې د دوه قومونو سره یو بل سره یو زوینه او خان دی ځکه چې کله دوی تاریخ ما تاسو ته بیان کو حیران بشي په سونو کلونو د یو بل سره دښمنی نه کړی او صرف په دې خبره باندې چې یو کس او خو درولې د بل لغله او خو له پکانی باندې وشته صرف په دې او خو د وشتو سره چې دی په سونو کسان دی یو بل نه وجلی هغه قوم او هغه انسانان نن ناس دي یو بل سره خان دي را خان دي او په یو بل باندې ځان قرباني مخ ته واستغ واقعیت بیان کړو چې څنګه محبت د صحابه کرامو د یو بل سره کله چې مدینه ته رالو مهاجرین او باغ کې چې کوم مثالونه قائم شوي دغه په تاریخ کې نه ملوي او به د دوی د یو بل سره محبت الله سوی محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول والذين معه أشداء على الكفار او کوم چې دغه ملګری دغه ډېر سختي په کافرانو باندې رحماء بينهم دیو بل سره سخت
شفقت کون کی دی رحم کون کی په یو بل باندې مهین دی په یو بل باندې ونن سبا اکثر معامله الټه ده د کفارو سره نرمي او د مسلمان سره سختی چرته صرف انګريز ویني او سترګې شنی او وختي جړي به د خلب او تواز کوي انګريز مولي دي سلاړوي یعنی سره د ذلت دی درجه تر ورسی چې يهود او نصارا سید په دې ارمان دي چې زوی نه ما چې د پلار انګريز تیریږي ته وایي چې بس سنوي سو مخلوق د اسمان نه را کوشي دی اول پیرینی او بیا د باز ولیعذ بالله په دې ارمان دي چې دمانو سره کله ملاقات کوم د باز په دې ارمان دي چې کلاړیانو سره کله ملاقات کوم خپل رور په کور کې دنه جو سره کم دی د اسلام رشتہ د دین رشتہ د ویني رشتہ دغه سره به دښمنی کوي دغه سره به پوټ مکه باندې وران شي نو څه کسان به دغه ځینې مړ شي سبا دي ځینې مړ شي په پوټ مکه باندې د مسلمانانو په منځ کې حالات او د کفارو سره نرمي کفارو نوم چې ووري او چې بس دې حیران شي زه په دې خبره باندې سخت مل غوسه راځي چې مسلمان په دې ارمان دي چې انګريز وینم يهودي نصراني هندو وینم او هغه په دې ارمان دي چې زبر د مسلمان څنګه ختموم ته دا محبت چې کوم د غوي سره کې دا محبت پکړ چې د مسلمانانو په منځ کې د یو بل سره نرمي د یو بل سره ښه اخلاق د یو بل سره گزاره کول یو بل ته وګ کوزوله ورونه بل سره ته کس قصه کوله وی زمون په علاقه کې په 3.5 روپۍ مسله باندې دوه کسان وجلې شوی سو مسله وا 3.5 روپۍ دوه کسان به وجلې شوی دوه مسله ټوله 300 په کار دی چې موږ یو بل ته دا سره ډیر پراخه کو 3.5 نو د 3.5 لا کوریالو مسلې یو بل ته حل کو او یو بل ته معاف کو د 3.5 کروڑو مسلې یو بل ته حل کو معافي د مسلمانانو یو بل سره رشتہ پکار دي ومنګ دشمن سره نرم یو او په خپل مسلمان باندې سيو سخيو انو دا خبرې کولې خدا شاه بن قیس يهودي چې بل طرف باندې تیر شو دغه په سره کله دا خبره تیرې دا یا غز غمل شو نشو غمل او دا کسان بل د دوی په دشمنی کې د يهودو کار روانو او دوی په دشمنی کې د يهودو کار روانو کنه د يهود خو دغه کې اوسېدو اصل خلک دغه زی د يهود نه دي د اوس او خزرج نو به دوه قبيله د يهودو د یو خاندان سره شو د عربو مشرکین او د بل سره شو د مرګري شو نو دی خبيسانو په هغه وخت کې د قومونو د یو بل سره جنگول او په دې کې دوی کار روانو دغه تفصیل ما مخکې کړو سنس نو کله چې د حالات ورید نو وېدا خبره وکړوي پلانې خاندان وینن جمع شوی دی لا والله ما لنا معه اذا اجتمع قومهم بها من قرار الله می قسم وی چې دوی را جمع شي مونږ ته قرار او سکون نه نو د يهود یو ځوان ته आवाज وک او هغه ته دوی په دوی بسې ورشه د مجلس ته ورشه هغه ته شو کوم ویلاړ شه او د جنگ بعاث تذکره پکې وکړه جنگ بعاث د جنگ تیر شو د اوس او د خزرج په منځ کې او بالکل د رسول سلام د هجرت نه مخکې د قورز کې ختم شوی او دا ختم شوی په سو ختم شوی په دیو چې بس صلح کو او زمنګ مشر بسو کی هغه عبد الله بن ابي بن سلول د اوس او د خزرج د دوانو ولید عبد الله بیا د رسول سلام سره ډیر نه لګید ځکه چې داغه دراتلو سره داغه مشرتیه دړې وړې شو نو دوی په دې باندې اتفاق وکړو چې بس دا جنگ نور ختمو مړی په کې ډیرو شو او خبره وګد شو خدا جنگ بعاث دم د يهودو د لاسه شو د دې خبره به الته وړه دا غزي خبره به دوی لراوړو دوی ته به خطا سو د دومره کمزوري ښکاری هغه ته به تاسو د دومره کمزوري ښکاری نه دا وی او دوی به منځ کې جنگ وخت او دوی به نینداري کولې بیا هغه جنگ ختم شو د رسول سلام د هجرت نه مخکې مدینه ته نور غلغې نه مخکې د جنگ ختم شو نو دیو ته وی لاړ شه او د جنگ بعاث تذکره دوی په مخ کې وکا
او کم شعر او شاعری چې په هغه ورځو کې کېده د جنگ په دوران کې هغه وسره شروع کا پوخا په جنگونو کې بداو چې هر طرف سره به شاعرانو نو په دې شعر او شاعری سره به د خپل کسان ګرمول او د مخامخ قوم او د مقابل کې چې کم خلک وو دا غوي او صلیب په کمزوري کولی په دې شعر او شاعری سره نغلر دا غوي په مخ کې جنگ بواس تذکره راوغستو شعر او شاعری بس د دې زنم کسارو خبري شروع کړه دا زینم خبري شروع کړه ورو خبري ډېری دي تاسو کمزوري وای دي شاو تاسو کمزوري وای منګو د جنگ مخکې بوې شو ختم کو او منګم مخکې بوې شو خبره ورانه شو تر دې چې یو کس پکې پاسې دو یو قوم د طرف نه وی کغواړي ناغه جنگ بیا را واپس کولې شو منګه الصلح ملهنشتي د نن نبی جنگ شروع شو دا غزینه نور را پاسې دو وی بالکل چې تاسو یې را تازه کوي منګه مغه جنگ را تازه کوو او د نن زمو په منځ کې بیا غ جنگ شروع شو او پته بلګي دې پرله چې څومره ویني تویږي او څومره سرونه هغه په جنگ کې قربانيږي هغه تاسو ویني ډیر ګوره د چغل خور سره ماته اوس ته پته شي کوم درس کې دا فائدہ ذکر کړو چې دی اب تکیو کې تیر شو اب تک چې چغل خور انسان په لسمنټ کې دومره ورانه کوي چې جادوګری په پوره کال کې نشي کولای دا د صرف خبره ورواچوله اسی وی غستاسو منځ کې چې جنگ راغله تاسو چې بداوی او دوی چې بداوی او تاسو چې بداوی دوی بداوی غیر ګرم کو نن سبب د چغل خور د قشایل د په مخ د دروازه بنده و چې څوک د چا خبره کوي کنه نو دا دروازه په بنده و وروره بل څه کار دشتي وینا زه په مخه دي خزه ما ته به چا خبري نه رسېږي ګوره ځکه دا ته چې رسېږي د استادم رسېږي او دا عادت خصوصا په خزو کې ډېر د خونن سبا سړو کې ډېر شي د سړونه به وشيري تاسو په مجلس کې نه شي نو خبرې ته به زړه کیږي چې وې کوم خو به یاره نه کوم چې ته دی بیا د راس کار کې خلکو ته بیان کوم قشانش یاره خبر غونه نه پلاني وره د شي مناسب و چې دی وي اوس د سوچ خبره طرفینو ته ده یو د کم چې د خبره اوري او ګرم شي او د سره په خبره کې څه واخلي او یاره دا به غیرت دی او دا د شي دا په دغه ټیم کې په کار چې د توجی پاسه دي زینه ته چې په ما دومره مینه په زما په خبره خپه کړي هغه به خپل ما ته کړي وګنالته ته ما ته خبر را ورسوله وی تاسو ته باره کې دا وې تاسو باره شهیدا چې زما باره کې دا خبرې کړو ته په ما مینه جواب به کړي وکړه د مؤمن شان سره ته اوس ما سره کوم خبره کې زبز د خپل رور دفاع وکما او تابه غلې کما او دا خبره بم ختمه کما مخکې به دا خبر رسیم نه او ځکه حدیث کې درجه د آیت ساتي من رد عن عرض اخيه رد الله عنه النار يوم القيامه چې د خپل رور دفاع وکړه الله سبحانه وتعالى به د جهنم ور بندي د قیامت پورس مونږ په شه دفاع کړه کوم خو خبرو کې خبر نه نوځ چې راشه سیم دې خبره کې موږ سلام دیږي شو نو دی یو يهودي د چغل خوري د لاسه او ورانولو د لاسه په یو منټ کې هغه ملګری وران کړو چې هغه یو بل سره سمره نږدې و چې بدوی کې جنگ خته وي په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسید راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه سره مهاجرین صحابه کرام هغه سره او بیا ودرې د هغه په منځ کې یا معشر المسلمین الله ابي دعوه الجاهليه الله ترى دوم ویل جاهلیت خبرې شروع کړې او انا بین ظهورکم زخوس لستاسو منځ کې ته د جاهلیت خبرې د قوم پرستی ده او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې چې یو څو خبرې د زما په امت کې د جاهلیت یو به دغه ذکر کړی ده الفخر بالاحساب والطعن في الانساب قوم پرستی په بنیاد باندې تعصب کول دا به په امت کې په ډیرو خلکو کې به او د جاهلیت کار دي نو صحابه کرام کم چې انصار او ته پته ولګی دا چې او د شیطانی او کوشش
زموږ په منځ کې را نوته نو غصه سړه شو نو په جړا شو د یو بل سره غاړې ملاو کړې او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم سره په مرګرتیا کې دا غزینه روان شو مسیح نبوي ته لاړ او د یو بل نه مافیانی وغوښته یو بل ته دا ووی موږ بخانه غواړو موږ پوه شوي نو او دا د شیطان کوشش چې موږ وران کړي شیطان چرته مسلمان یو کېدو ته نه پرېږدي همیشه به کوشش کوي چې مسلمانان څه کړي دا وران کړي اوس ګوره د عام چې کوم مسلمانانی د دوی په منځ کې اتفاق راوسته اساني په نسبت د مولیانو په مولیانو کې اتفاق راوسته څه دي ګران دي ولې ځکه چې که دوی کې اتفاق راغی به په مسلمانانو کې ټولو کې اتفاق راشي بیا دغه شان چې د ملک بادشاهیان دي د عوامو کې اتفاق براولي خو دوی کې زر نه راځي ولې ځکه که دوی کې اتفاق راغی نو د ملکونه جوړیږي او روغیږي او په دشمن باندې به زورور کیږي نو شیطان ډیر کوشش کوي چې د بادشاہانو کې اختلاف پیدا کړي په ملکونو کې اختلاف پیدا کړي او په علماو کې اختلاف پیدا کړي ځکه چې دا خلک دي چې دوی اختلاف اثر کوي د عوامو اختلاف دومره اثر نه کوي څومره چې دغه خلکو کوي دې څه کنه عوام اتفاق زر راوړي کې د کینول په دې کړیو بل سره اتفاق راوړي خو مشرانو کې اتفاق راوسته سړي هغه ګران دي درشم دوی واپس راځي دا خو یو واقعا و درشم به دوی ګوره د دوی دی خوب وسته سی چل وکاو بعض يهوديان بیرانه نوښتو وی تاسو ورشي د ورځې په اخره په اولنی حصہ کې به وای چې موږ ایمان راوړی او به مخام ته نږدې سو وای موږ کافران شوي موږ نه مونږ د اسلام ولی وی مخ ورننه وته مخ وی چې د اسلام بچ د خدینی اخو دې کې دادی منګ نه من الله په سورۃ العمران کې دا خبره کړې وقالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره د ورځې په اولنۍ کې ایمان راوړی او په اخرنۍ کې څه کوي کفر کوي ولی مسلمانان به شکیان شي مسلمانانو ته شک پریوزي خصوصا چې کم نیوی مسلمان شي چې دا څه قصه ده سهار کې دوی مسلمان شو د شپې کافران شو هغه به يهودي او هغه به مسلمان شیم نو خو صرف د دې لپاره چې د مسلمانانو باندې هغه ته شک پیدا کړي دا غوي په دې دین کې او دا نن سبب د باطل پرسو دا طریقه ده چې یو کس په من سره واچي او هغه به د پدروغ وي جیزه د دوی سره و موزه داو موزه دي سو مخه ما چې کومه ګستاخی د دوی ولید او ما چې کومه دوی هغه به د بي ولید د الله سره او د الله د پیغمبر سره او د امامانو سره بس اوس می توبه وېسته واپس تلاړ هغه د سره په سلفیت کې رانه وته نه خدای دوی خپل کسي دي لپاره کې نه ولې دغه شان يهود سې چلو کو په مسلمانانو باندې به د تجارت تلاري تنګولې دغه سره مالی معاملات د مسلمانانو ډیر زیات ځکه چې تاجرانو اکثر او خپل تجارتونه او کاروبارونه او بل په کار کسب باندې خپویدو نشي چل وکاو کچرته د مسلمان په قرض ناغه به تنګو سحر ما خام به بزی ورته زما قرض راکې او کنه راکې او کچرته د مسلمان په قرض ناغه به ولنه ورکو سبب السبب بلکې بعضو به صفا انکارو وستا حق موږ باندې الو کله چې ته د پلار نیکه په دین باندې وی وسته د پلار نیکه دین پرې خو نو ستا حق موږ باندې سي شي پاتې شو دا دغه معاملې د مسلمانانو سره بیا مسلمانانو صبر کړو دا د بدر د غزا نه مخکې خبره کو د بدر د غزا نه مخکې او بیا چې کله د بدر په غزا کې الله سبحانه وتعالى مسلمانانو له فتح ورکړه نو د دوی غ دښمنی سره شو خډېره شو او خصوصا پاغو کې غټ يهودي کعب ابن الاشرف او ربشي کعب ابن اشرف دا څنګه وجلې شوی دا څنګه مردار کړي د صحابه کرام په روان درس کې به بیانو ان شاء الله او خصوصا په دې يهودو کې يهود بنو قینقاع در ټولنه زیات حسدګر پکې دو او زړورم په دوی کې په يهودو کې دا يهود دي زړورو بنو قینقاع دا يهود چې کوم بل دوی په مدینه کې دنه اوسېدو
او د دوی د علاقم د دوی په دې نوم باندې و او اکثر به کېدای شي چې صفن به ته معلومو سکار به کو نو دا غي د لاسه د دوی سره د اسلحې هر قسم سامان به ملاويدو د اسلحې هر قسم سامان به بدی ملاويدو ځکه چې دوی به خپل د شینه جوړول د سامانونه د وسپنونه د لرګونه نو د هغه تجربه د لاسه او د هغه کاروبار د لاسه د دوی سره هر قسم اسلحه غو پرته و بل د دې يهودو بنو قینقاع سره وسو کسان هغه کسانو چې صح جنگیان په جنگ کې ډېر تکړه انسانانو وسو کسانو دوی سره چې صرف هغه چې په جنگ کې تکړه او تاسو ته مو چې په يهودو کې په دریو قومونو کې زړور قوم چې هغه يهود بنو قینقاع او دا اولنی قوم د په يهودو کې چې دوی د غلوز مات کړو کم چې رسول سلام کړو د بدر د غزا نه چې کله مسلمانان واپس رالو او رسول صلی الله علیه وسلم مدینه ته ورسید نو يهودي را جمع کړو د دوی په بازار کې او دا خبره وته وکړو يهودو اسلام قبول کړي قبل ان يصيبكم مثل ما اصاب قريشا مخکې د دین چې اغه ذلت باندې الله راولي کوي چې بچاره واستې دي په قریشو باندې راوستې دي وګورئ د قریشو حالات ته سې چلو شو د غوي سره په بدر کې نو تاسو ته نصيحت ته چې واپس شي د خپل کفر نه واپس شي د خپل بی دینۍ نه نو په کې یو پاسه د رسول سم ته وی محمد دوکه نشي په دې باندې چې تا د جاهلانو خلکو سره جنگو کا غوي په جنگ نه بویلو اغوی په جنگ نه پویدنو ته سوي چې تاسو زړور یې تاسو تکړه کانو اغمارا لا يعرفون القتال او قمقلان اغوی له جنگ طریقه سورتله انك لو قاتلتنا کته چې د زمنګ سره جنگو کو نو پته به ته ولګي چې صحیح خلکو ته مخامخ شوی ته دا خبره موږ ته مکو چې موږ د قریش سره سې چلو قریش خو په جنگ نه پویږي او موږ په جنگ باندې پویږو هم په دغه ورځو کې دا کعب بن اشرف بچی دی په مخه توره تو مکیت التبلر دغه سره بکیناستو او هغه غوړه تازه کړو وېسي په دې بدر کې خوستا سو ډیر مشرای نه دی وځي او به ویره پلانې وځي پلانې پس په دقه باندې موږ له افغان نشي چې دومره مشران دې نه مړ کړو دا څنګه دا ولي اخر به دې ته پوسنګ کو او دا به وتموي هغه دې تاسو کوی تاسو خو اهل کتابي تاسو خو کتاب د آسماني تورات منګه غوړیو کدی غوړی دي یعنی منګه مشرکان غوړیو او کا څوک مسلمانان غوړی دی وته نه تاسو غوړی الله يتنا نزيك ولم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا الله كافران توي ويدوي لار دغه غنه خده کوم چې مسلمانانو لارت کله چې دوی دا خبره وکړه چې ته دا ګومان مکو چې منګم کم قریش پېښانیو موږ خزوروري په دې کې خصفات دمکی د جنگ رسول صلی الله علیه وسلم ته مسلمانانو ته الله آیتونه نازل کړ قل للذين كفروا وادي كافرانوت ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد تاسو مغلوب شي ګورئ د مسلمانانو به باندې ضرور شي ذلیل بشي او بیا وتحشرون الى جهنم وببلار شي جهنم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فنجدي ورځ کې تاسو عبرت ولې دا غوډل نه اخلي چې دی وبل سره ملو شي اكمي دوړلې دي فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره یو غډل چې الله په لار کې jihad کو دوی ما غډل چې کافرانو دي دا ویني عبرت واخلي مکه مشرکان ته مراد دي دا ویني سوچ کې فکر وکړي چې دغه انجام څه شو د انجام بستاو شي نو یو دا خبره د صفات دمکی ده چاته مسلمانانو ته چې موږ ته سره اعلان د جنگ کو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صبر وکړو څومره صابر انسان او څومره حکیم انسان
نن سبا د کورنی مفتیان چې او د اسی په نوم وای مونږ په جهاد مین یو مونږ دا او مونږ دغه کچرته د مسلمانانو یو باچا ویني او کافر وته سخت خبرو کې وخت غلې شي دا د مرتد بچي وي دا به جواب ورکړی ویل ته کنه مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیږي کې غلې شو صبر وکړو داغه مبارک هم دا فتوا ورکې هر کار کې حکمت پکاري او باغ کارونو کې ګوتې مو چې دغه سره ست تعلق نشته نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت د دې لپاره مونږ وایو چې مونږ د دین عزت کوو د پیغمبر معاملات د کفارو سره څنګه او بکمځي کې صبر کړي بکمځي کې صبر نه دی کړي ما دا مسله مخ کې بیان کړي ولې د يهودو سره معاهده وکړه دا وجه ده يهود په مدینه کې دنه وسیږي او بهر نه مشرکان دي نو کچته موږ د دوی سره جنگ شروع کو د غوی سره شروع کو نو بیا به خراب شو نو دی یو طرف سره معاهده وکړي چې موږ تاسو سره جنگ نکو دې ته حکمت وای او په دې باندې هغه خلک پوهیږي چې هغه په قران او حدیث باندې پوهیږي دا دغه خبرې نه دي ګوره د خپل بیٹکونو د مجلسونو چې عوام بلګي په دې مسلو کې بغوتی وای دا کارونه د حق پرست علماء دي چې هغه په قران او حدیث باندې پوهیږي دا غوینه ته پوښتنه کې دې مسلو مبارک کچرته یو مسلمان باچا ویني او دیو کافر سره لاس میلاو کړي تصویر اکثر خلن سره تصویرن اسیم جوړي بخپل به نشر کوي خو یو تصویر ولیدو چې مسلمان باچا لګیاله ده کافر سره لاس میلاو سبو ته وي صفتو په ورکه کافر او مرتد دښته کنه دلته جنازه کې دي تاسو کوم ډیرو د فتوی پاس کړي صرف پلاس ملاوهلو سره کافر شو نور دې خبر نه دغه د زړه دغه د تور طریقې نه نو سره ناشته معلومات تیم نه دي کړي کنه چې تول لاس ملاوي او بس ډایرکټ د کفر فتوا لګي نو دې خبرو کې ډېر احتیاط کوي او صبر نه وکړ اخلي رسول صلی الله علیه وسلم بیا مغلو خو کله چې دا واقع رااله بیا نور صبر نه کېدو هغه ده چې یو زنانه مسلمانه زنانه هغه لاړه د دوی دی بازار ته کم چې د يهودو بازار او بنو قینقاع دا غوي بازار ته لاړو څه سامان وسره هغه ویو نو د زرګر سره خواږه کېناست او هغه ول کار کو نو دوی دا غوښته چې د دې دا مخ کارش واغې مخ پټ کړو او د دې ځنه د فائدې د ساتي چې اصل پرده هغه شرعي پرده او په شرعي پرده کې مخ پټول لازم دي کنه د زړه پرده لازم ده د مخ پرده ویجی ایمان کم ځای کې پکار دی زړه کې پکار دی مخونه د ښکاری کنه ګیروري نه پرې دی ایمان زړه کې پکار دی لباس ته اسلامي لباس نه روي ایمان دلته پکار دی دا خزي مخ نه پټي او دا ولې دا تنګلندې جامې روي ایمان هغه زړه کې پکار مزید ظاهري ټول ګناونه کوا او په خلص سوا ایمان کم ځای کې پکار دی نو ورته وای واستا په ځل خو موږ نیو خبر چې دی کې د نسدي موږ خو به فیصله پس کوو په ظاهر باندې په ظاهر کې ته بي دي نه ونه زړه کې ایمان دې زړه ته پوښو الله پوښه خو چې په زړه کې صحیح اگر اخکار کیږي په جسم باندې د فائدې ده ساتي زړه کې چې د نسې اگر اخکار کیږي بس هغه په جسم باندې اخکار کیږي نو ګور دي چې د فائدہ چې دی مسلمانې خزي مخ پټ کړي بدلته بل فائدہ به تم ذکر کو مخې ترال چې زنانه بازار ته تلی شي وکنه مختصر جواب داغي دی چې زنانه د ضرورت په وخت کې بازار ته تلی شي د شریعت ته حدود او د آداب او د شروط پرنا کې چې فتنه دي نه جوړي بغیر ضرورت به نزي ډول او سنگار به نه کړي خوشبو به نه لګولي په کور کې ببل څوک نه چې دا حاجت ولا پوره کی نو دې ټیم کې زنانه بازار ته
تلیش ځان له سودا اخلي ځان له سامان اخلي نو تلیش زمونږ د دې بعضو د دینداری دا په سر باندې ووري بعضو دینداری په سر ووري چې کله ته وایې چې زه خو بازار ته تلم واړه مې بولیو څه واړه ته څنګه دیندار یې او ته څنګه پوښتنې چې واړه بازار ته تللی کله ته وایې چې واړه یو پروګرام لې بولیو پارک ته بولیو شړې ته بولیو آزادول لمې وسو دا وی کوم دینداری ده مطلب د ویداري چې یعنی دینداری ده چې خزبا صرف او صرف په کور کې ناشته موږ ته پوښښ نه دینداری په مطلب باندې دا ګوره صحابه کرامو بیبیانې دا هم راوته ځان له سودا غستا سحاجت د غیر پوره کول لپاره براتلو خو د ټوله مسله د شریعت په حدودو کې دنه منګ یا د حج نه اولو یا کمیو اکم چې دینداری خبرې کوي د غیرت هغه لمنډه خزه په کور کې بند کړي او صرف د کور نه جنازه وزي بس او اکم چې اجازه ورکړي دي چې ورکړي چې داغه نه به سړی جوړ شي او په دغه بازارونو کې ګرځي او په دغه باغچو کې ګرځي نه پرده او نه حیا او نه دین او نه غیرت او غیر ست لړ شي ختم شي په منځ کې اوسېده پکار دي نه به افراط کې او نه به تفرید کې په دې کې نورم تفصیل شته زنانو د مسله کې ان شاء الله چې بل موقع باندې بیان کو خو حاصل دا چې د ضرورت په وخت کې زنانه د کور نه وته شي خو چې د شریعت د حدودو خیال به کې وساتل شي ها دا خزه کیناسته د غزرګر سره او مخې پټ کړو دوی دا وخت چې د مخ راخ کار شي نو دې زرګر دا کارو کو چې د دې برقي او د کپړې یو طرف بل طرف سره وتاړو او دا خبر نه و چې دا پاسي نو دا به رولېږي او چې رولې د نو دې بدن به ښکارش او مقشانو شو چې څنګه هغه پاسي ده نو رولې دا او چې رولې نو دغه سره د بدن سېسه هغه ښکارش نو ټول يهودو په دې باندې وخاندل چې کله وخاندل نو په دغه طرف باندې د مسلمانانو یو کس تیرېدو او هغه حمله کړه په زرګر باندې او هغه يهودو او په دې جنگ کې هغه مردار کو هغه يهودي مردار کو د دې سره شور جوړ شو د غوي په بازار کې او د خدای علاقه نو ټول جمع شو په دې مسلمان باندې هغه مړ کو نو مسلمانانو د دې مسلمان سره چې کوم ملګری خپلوانو هغه هم چې کړي مسلمانانو ته يهودو چې کړي يهوديانو ته او دې سره جنگ چې دغه څه شو هغه وخته دې کې فائدہ مسلمان بغیرتی مسلمان بسې او غیرتی مسلمان دانی شي برداشت کولای چې زما د خور به عزت دي شي زه هغه خور نه ادم کوم چې کور کې دا خو لازم بغه کې خور کوم وایم مسلمان خور نو د هغه بے غیرت مبارک بسوي چې په بازارونو کې ګرځي او جنکې تنګي دیږي کې د يهودي له وسورل چې يهود زما خور تنګ کړه او مسلمان لګیا دی مسلمان جنې تنګي دی په کومه درجه کې دی د ګرځي په مسلمانې خزي پسې چې دغه سره زنا وکي او یعذ بالله دغه بے عزتی وکي دغه بدن ښکارک ته په کومه درجه کې شو به بلکې مسلمان خو به د خپل عزت ته کور خو به خیال ساتي خدا بهر چې کوم زنانه ګرځي دم دي سیدل کې زما خور او زما مور او زما لور د قشم به دیم خیال ساتي د دې سره جنگ وخته او معاهده د يهودو سره څه شو ماته شو الله په قران کې دا خبره کړې ده و اما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء چې یو قوم د سره خیانت کوي لوز مات کی تاسو ماته وي والحمدلله په دې کوم تاریخ دا خبره لیکلې ده ګوره چې لوز د چاره طرف نه مات شوی دی يهودو طرف نه مات شوی مسلمان ګوره لوزونه نه ماتي ګوره دا فائدې ده ساتي مسلمان لوزونه نه ماتي الله په قران کې دا خبره کړې وان احد من المشركين استجارك
فاجره حتى يسمع كلام الله. اے پیغمبر که چته یو مشرک راشي پتا سو بس او ته وی چې مال امان راکا زستا سو د الله د خبره اورید غواړم نو ته ول امان ورک. فاجره حتى يسمع كلام الله. فائدہ دي ذکر ثم ابلغه مأمنه. او اے پیغمبر چې کله د الله کلام واوریدو نو د کم زینه چې راغله د غزیته روغ ورسو بیا د سینې چې به سباله سوق دا وای چې دا غیر مسلمه تلو د مسلمانانو د الله خبري اوریدي او هغه شي چلو کو هغه مړکو نو ته به ورسه خپل زیته واپس پیغمبر خپ امن او امان کې کچته جنگ کې د مخامخ راشه به جدا مسله ده. نو مسلمان هغه قوم دی چې هغه د لوزونو خیال ساتي د کافر سره هم دیز کې او فائدہ دا باز کسان زمونږ ته پوښ کیو موږ د انګريزانو په ملکونو کې اوسېږو آیا د دوی مال موږ دې څه خولې شو چې دوی ته خبر نه یا د دوی نه په څه طریقه واخلو یا دوی له دوکه ور کول جایز دی او کنه دوی ته دروغ ویل جایز دی او کنه؟ جواب دغه دی چې دروغ حرام دي کغه ته مسلمان سره او که غیر مسلمان سره. دوکه ده کغه مسلمان لورکه او که غیر مسلمان لورکه. ته چې کله د غیر مسلمان سره د کار شروع کو دغه په کمپنی کې ته یو عقد لیکلو ته یو لوز لیکلو ته یو عهد لیکلو هغه عهد باندې مضبوط ودرېږي ته دوکې نه ورکه. نه بعض مسلمانانو د خیال چې کافر سره کار کینو د دنه مال وهل سدي او جایز دي د سر دروغ ول جایز دي چې کافر دی. دا مطلب خو نو چې کافر دی ته د خپل اصول نه وړي اخله کوئی اصلي کداغه معامله د هر چا سره راشي. مسلمان دی کله د معامله د مسلمان سره رااله او که معامله د کافر سره رااله خو د خپل اصولونه نه وړي. دي کوم لوځ چې د يهودو مات کړي چې کله دا شور جوړ شو رسول صلی الله علیه وسلم صبر نور ختم شو. رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه کې په خپل جمعات باندې ابو لبابه ابن عبد المنذر رضی الله عنه هغه مشرکو او ځان سره مسلمانان روان کړو او د جنډې چې هغه حمزه ابن عبد المطلب رضی الله عنه ورکړ خپل ترله. چې کله رسول صلی الله علیه وسلم بغوی په سلاړو نغوی په قلاګانو کې بند شو. قلاګانو ته ورننه وته يهود ډیر ضرور خلکو متوسي ډیر مالدارو تجارتونه ډیرو دوی ډیر مضبوط کورونه ځان له جوړ کړیو د مخ کېنه او قلاګانې ځان له جوړ کړیو نو پاغه کې د ټول پټ شو او دا دوی د بوزدلی حالانکه د يهودي ګوره ضرور يهود. الله په قران کې دا خبره کړې ده لأنتم اشد رهبة في صدورهم من الله. الله دوی د زمانه دومره نه ریږي سمجو چې تاسو نه ریږي. دا بوزدل قوم ده دغه تاریخ د بوزدلی چې څنګه دوی ته پته ولګي چې مسلمانان را روان دي نو ست ورنه وته کورونو ته قلاګانو ته ورنه د بزام په سي دروازې بندې کړې. مسلمانان غیر چا پیر دوی نه تاو شو او دا واقع د شوال میاشو او په لسم تاریخ او د هفته ورځ او کال دویمه هجری د هجرت دویم کال رسول صلی الله علیه وسلم چې کله الته ورغه او دوی کورونو ته نه ووت مسلمانانو ته غیر چا پیرا غیر واچول پینزل سورج رسول صلی الله علیه وسلم بهر ناسو دي. دا تاریخ ته زموږ د مشرانو او دا تاریخ ته زموږ د مسلمانانو. دا يهود ولې موږ سره ډیر دغه کې دوی ته تاریخ معلوم دی. ګوره د بدر عفوا د خیبر غزا ان شاء الله تاریخ کې براشي او سیرت کې به تصور چې څنګه د ذلیل شي. نو د مخ کې ورځ کې ما یو يهودي ولې هغه سره بورډ لاس کې اوچت کړي وي مسلمانانو خیبر اخرنۍ موقع واستاسو. ان دوی ته تاریخ معلوم دي چې زمونږ پلار نکه چې څومره ذلیل شي دي مسلمانانو په لاس باندې هغه تاریخ دوی ته معلوم دی خو زما مسلمان ته هغه تاریخ نه دی معلوم. تر مسلمان نه ته پوښتنه کوي د يهودو سره ستاسو تاریخ تیر شي ستاسو مشرانو ولا لازم کې خبرې ده نصیب ته پوښتنه کوي ریال بسوږي چلیږي او ډالر بسوږي روان دي ته نه ته پوښتنه کوي او دا ته پوښتنه کوي چې خځې سره خبرې کوي په ټلیفون کنه
وړو سره غب شپ لګي په ټلیفون کنه د بدغه کی پروت ته د تدانی معلوم چې زما د مشرانو څه تاریخ ته يهودي ته معلوم دی دا تاریخ ځکه دا بورډ چې ډیر مسلمانانو لیدل نه غوي به ته پوښتنه کړي چې دې څه مطلب دی د دې څه مطلب دی چې خیبر اخرنی موقع واستاسو ډیر مسلمانانو به ته پوښتنه کړي وجه دا چې دې مسلمان ته پته نشي چې خیبر څه واقعا وا او سی چل شی او هغه يهودي ته پته ده چې خیبر کې څه شي يهودو ته د پته چې زمونږ د بنو قینقاع يهودو سره څه شي هغه ته پته را چې زمونږ پلار نیکه 15 سورې په قلاګانو کې دنه ناسو غیر چا پیر دي د الله د ازمریان وراټو او دوی کې دومره جرأت نو سره دي چې وسو کسان د دوی سره وو خجنګ به برخلک او به منی شورا وته الله سبحانه وتعالى دوی په زړونو کې ورو بچول اخر کې دنه نه بګي ومشر आवाज کو وی منګه رسول سلام ته وی منګه ستا منو چې تصفه سره کې زمنګ مبارک منګ پیراځي زمنګ د سټونو مبارک تصفه سره کې زمنګ د خزو زمنګ د بچو زمنګ د مالونو منګه غي د تیاریو نور د ګیره ختمه کوي حصار ختم نو په دغه ټیم کې عبد الله بن ابي بن سلول خبيث منافق خپل رول ادا کوي منافقت راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم پس ويا رسول الله ما فيك ما سيكا ما فيك او خمو عمله وسروکا او دغه د بنو قینقاع چې د زمنګ ملګریو د دوی د خزرج سره معاهده و او دغه په حلیفانو کې نو ځکه دغه خبره کې دوی سره په خانه معاهده وکړه یا رسول الله ما فيك وي رسول الله صلی الله علیه وسلم غلیش سیونه بیا د خپل خبر وکړو یا رسول الله ما فيك دا زمونږ سره مخ کې پاتې شي دی زمونږ حلیفان او دا او د رسول سمت مخ واړو او غلیش نو دی منافق د رسول صلی الله علیه وسلم په دې غاړه کې د سلاس واچو او خبره شروع کړ رسول صلی الله علیه وسلم پرې دماوي ما پرې ته سما پورې خط او دومره د رسول صلی الله علیه وسلم غوسه ډیره شو چې د مخ کې پته لګیدا د مخ نه پته لګیدا چې غوسه شو بیا ته رسول صلی الله علیه وسلم وای حکر سنی تباشی ما پریدا سن خطه په ما پوری خو هغه منافق دومره مضبوط خطه په رسول صلی الله علیه وسلم پوری هغه ته پته و چې دا نرم دی انسان دی او ته پته و چې دته څه خبره کېو پر ون خریمنی رسول صلی الله علیه وسلم ما پریدا هغه ته قسم وخړو یا رسول الله په الله مې دې قسمی زه دا وخت پورې نه پریدم چې سو پورې ته دوی سره د عفو معامله نه کړي یا رسول الله وی سلور سو کسان په دوی کې به د زغرو دي یعنی زغری وسره نشته نو اوس موږ دوی وجنو زغری وسره سره وسره سو کې جنگو کې نو سلور سو کسان زغری وسره نشته اصله نشته موږ دوی ته سوای 300 کسان هغه دي چې دغه سره زغری شتي قد منعوني من الاحمر والاسود دا زما ملګریو زید تور او د سپین د حملې نه بچ ساتلې ما زید قومونو د دشمنی کې زما مرسته دوی کړي د پوخا او ته دې په یو پیر به ختم کی ختم په دې خبرو پورې او به دوی وی په الله مې د قسم چې زید مصیبتونو نه یریږم ک دوی ته تاسو یا رسول الله نبی عذابونو ته ګوروي دا خبره او چاته کوي پیغمبر ته کوي الله يتولى نازلكم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم الله بازرونو کې چې بیماری دا ډېر تیزی کې دوی په ملګرتیا کې د يهودو نصارا ولي يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة من يريد چې مصیبت را باندې نه شي او دغه خبر هغه وکړه عذابونه به راشي کته دوی سره په یو ځای څنګه ټول ختمه رسول سلام سبحان الله دې کې د عبد الله بن ابي خبره ومنله داغه منافق خبره ومنله چې هغه یو وخت شو اسلام تر نه وته وجه دا و په ډیر ځینو کې رسول سلام د منافقانو سره معامله د رفق کړي داغه وجه دا چې بهر نه دشمن دانه خبر چې دا منافق دی لباس ټول سره
لباس ټول یو دی کنه او د ټول نه زیات نقصان چې رسي مسلمانانو ته غم د يهودي به رسي چې لباس سره لباس یو دی او د چې لباس یو وي نو د دنه کار خکولې شي د ډېر خطرناک دوکه ورکه زکه ته به د سړي هغه وینو ته سم خټ کیږي چې زما په لباس کې مال دوکه راکړه په دې کې مته واستو واقع بیان کړو و یو خکار لوت خو جامې ته کې سپینې جامې چولې او پټکې ما چولې سپین نه یو مرغنه سو پهونه باندې وسره مرغیم خوا کې ناستو وی دې مرغې وته وی چې د دې سړي را دی ماته خنخ کړي هغه ته نه د ښکار لري او ښکار لري چې روزه هغه بدی جامو کی دغه پټکې چولې دغه سپینې جامې د ښکار ولا خدای سي نه او دې جن تلو ته ضرورت نشته بس هغه غشر واغستو وقت مرغې دی وښتو مړې کو وی بیا په دې مرغې به کیس داخل کو چې زمونږ سړی وښته وی قاضي وته چې سړی وښته دا خو د انسانانو خوراک ته وښته نه کیس په سره داخله د خروزانه وجلې کی وی په دغه نه کیس می بدی داخل کو چې لباس د ښکاریانو نو راغله وښکار نو ته ته دوه چې ښکار لرازینو لباس ته چا چا د ښکاریانو لباس چا ځکه چې موږ دوکه کړیو نو دا خبيث منافق د اسلام په لباس کې اسلام ته نقصان رسي دا ذکر ډیر خطرناک رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ومنله او دایوته وی چې ټول به د مدینې نه وځي خبره په دې باندې ختميږي چې ټول به د مدینې نه وځي او د شام طرف ته وځي شام د سوریه د اوسې کوم علاقه د فلسطین دي ټول ته په شام ویل کېږي ټول یو علاقه هغه طرفونو ته بوزي او رسول سم دغوینه دغوی مالونه ټول واغستو مالونه ټول واغستو او باقي کې ځان له صرف درې لیندې ته واغستي او درې توري ته واغستي او درې نيزي ته واغستي او باقي غنیمتي په 500 کې سکو هغه تقسیم کو او قشانه به صحابه کرامو تقسیم دغه ټیم کې ایمانی واقعه ده عباد بن الصامت رضی الله عنه عباد بن الصامت رضی الله عنه د دم د يهود سره یعنی معاهده او ملګرتیا وسره او د ډیرو يهودو بګې د ذمہواری اغستیو خو چې څنګه ته پته ولګی دا ګوردا فرق دی په مؤمن او منافق کې عبد الله بن ابي خطر چې رسول سم دوی سکی معاف او چې څنګه ته پته ولګی دا راغه پر رسول سم چې یا رسول الله کې سټونه دیوال نو ماته وځي به تو يهودي کو ته چوي دا موږ ستاسو ملګری او موږ هغه الله او د الله د رسول په مخ کې به د چا ملګرتیا او د قصې نه چلی او چې کله رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې وزیر بهر ته نو دبوي د سر نه دي یو نو دي کوه ورته غزارو زوي دي نو محبت د الله د پاره او دشمنی د الله د پاره د دینه بعد یو غزا راغلی و او یو منټه پاتې دي کله به کې پوره شو بیانول پوره به کوی مختصر خبره ده او هغه ته وی غزوه السويق غزا د سويق او د سويق په عربی کې د ستوانو ته وی چې په وبو کې سړی میده کې یا په غړو کې خوري دته غزوه السويق وی ولې وته وی هغه تاسو ان شاء الله واوري صفوان ابن امیہ په کوم ځای کې دی تذکرہ مولا اوریدلې چیرته ها مکه کې او کوشش دا کوي چې د مسلمانانو نه بدل واخلي اغم لګیا دي يهودم لګیا دي منافقانم لګیا دي خو په دې ټولو کې خطرناک انسان ابو سفیان رضی الله عنه هغه به دې ښکارا عملي نه کول نه به ښکارا چاته وی چې دې کوم زده کو ورسته به مسلمان شي او دا د معاویه رضی الله عنه پلار ابو سفیان بشپاورز دې سوچ کو چې زب څنګه بدل اخلمه دا هغه مشرانو چې هغه وجلې شوی د بدر په غزا کې په دغه سوچ کې وو او دا قسم خوړلو
وی چې سو پورې ما د مسلمانانو سره جنگ نه کړو مخامخ شي ورته نه ما دا وخت پورې به زه د جنابت غسل نه کوم. یعنی مطلب دا چې زه به د خزي سره کورواله نه کوم. دین دا فائدہ مروته چې مشرکانو کې یو دا خصيفتو د ابراهيم عليه السلام د دین نبوي کې پاتې شو چې هغه به د جنابت غسل دا وکاو. نو هغه د قسم خورلو چې سو پورې ما جنگ نه کړی دی مسلمانانو سره زبدا وخت پورې خپل خې سره کورواله نه کوم. نو ته قسم پوره کو. دیمه فائدې دار وته چې هغه به قسمونه خورو د الله په نوم باندې خدای چې شرک به کو کله کله به د غیر الله په نوم قسمونه خورو. نو د سې جلو کو 200 کسانی تیار کو 200 او एकदम وروته د مکې نه بالکل پټ یو وادي ته رانږدې شو مدینه ته خوا کې او وادي چې کله ووړدو الته یو غر راځي غر ته ویل کېږي ثیب غر د بالکل مدینه ته نږدې دی. د مدینه او د دې په منځ کې تقریبا 12 میله فاصله. نو د دې غر په لمن کې دغه ځای کې کوشو خو एकदम حمله نشو کولای په مدینه باندې ښکارا. ځکه چې په مدینه باندې څنګه ښکارا حمله تکيو الته دغه تاریخ او دغه زور ته ولیدو د بدر په میدان کې او دغه نه بعدو یو غزا وشو چې لای تذکره مخ کې شو. به دویمه غزا کومه وشو د يهودو سره بنو قینقاع سره. نه ټول اخبار خو هغه ته معلوم نه اچانک حمله ښکارا حمله نشو کولای. نو سې چریو کو مدینه ته ورننه وته پټ. نو د بنو نذیر يهودو چې کوم مشرو سلام ابن مشکم دغه سره ملاو شو ملاقات وسره کوډه پټ او د يهودو وزیر خزانه و. سلام د يهودو سو وزیر خزانه نو دغه سره ملاو شو. خدغه مخکې دغه سره ملاوي دو حوی ابن اخطب سره دم د يهودو مشر دغه سره ملاوي دو وری وته وټکه هغه چې سوري کیو کته چې دغه ولاړ ابو سفیان نو د یری نه بسې دغه بیا بنکو او ته یو سور ز مخ کې يهود کم شرمېدلی ته به زما غو یری خپل کار کوزه. نو دلار په سلام ابن مشکم پسې چې هغه د يهودو وزیر خزانه او د بنو نذیر مشر دغه سره ملاو شو وسره کېناستو. هغه په شراب مسکل او دې ټول دوانو یو بل تر شپې خبرې وکړي. هغه مسلمانان په دې حل کې دې حل کې ټول خبرې دل ورکو. څنګه چې دا شپه د تیر شو نو یو څو کسان ولېګل او غوي عملو کړ د مدینه په علاقه باندې چې هغه ته عرید ویل کی. د مدینه ته بالکل نږدې علاقه ده عرید. نه هغه علاقه کې باغونه د صحابه کرام هغه باغونه ول ټول وسېزل او ونی کجوري ارسه ول وسېزل او صرف پکې یو کس التو انصاری نور پکې څوک نو یو انصاری پکې یو دغه ملګرو هغه دوانه مړ هغه مړکړو بیا مکې ته واپس روان شو. خچ مکې ته واپس زینو فائدې دې څه شو کې دې شي یو جواب دی قسم پورا کوي. دیم بل فائدہ بګشتي مسلمانانو ته خبر ورکول چې مونږ غره ودنه یو وخت برازي د غټ جنگ اوس غټ جنگ نشو کوله خو وخت برازي د غټ جنگ او دې شو چې جنگ د احد راغی کنه وای کوم د ابو سفیان مشر رسول صلی الله علیه وسلم خبر شو چې څنګه خبر شو د ځان سره ملګری کړو مرګری روان کړو ورغه په دوی پسې. نو ابو سفیان درې ته پته ولګی چې مسلمانان په موږ پسې روان دي. نو د اسونو له خمنډ ورکړو کم ستوان چې د ځان سره راوړي هغه په لارو کې سکړو هغه گزار کړو. خډیر خوراک د ځان سره راوړو سم خوراک د ځان سره راوړو هغه ټول په لارو کې گزار کړو. کله چې رسول سلام قدر علاقه ته ورسېدو نو چې وکړو دوی نو ټول تختیدلو. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا غزینه را واپس شو او دوی چې په لار کې څه گزار کړیو هغه ټولي ته واپس راو هغه ته واغست. نو چې واغست نو دې غزا ته ځکه ویل کی غزوه السويق او دا د ذوالحجې په میاشت کې واقع شوه او د هجرت دویم کالو یعنی د بدر د غزا نه څو میاشتې وروسته 2 میاشتې. او سبحان الله د رسول صلی الله علیه وسلم د تاریخ ګوري ټول په دې غزاګانو به جنگونو کې تیر شوی دی د اسلام د لپاره
دي مسلمانانو لپاره او د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالى خبره زور ورشي او د دې لپاره چې دا مخلوق الله د جهنم نه بچ کې او جنت ته نه باسي. او په دې غزا کې رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې چې دینو ابو لبابه ابن عبد المنذر رضی الله عنه هغه مشر کړو. په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله پر روان درس کې به غزوه ذی امر د میو غزا په خشي و دینه بعد چې دا غزا سوا او سبق شي او هغه ذکر وکړو. به رسول صلی الله علیه وسلم څخه کسان لګلو د کعب ابن الاشرف يهودي د مردارولو لپاره څنګه مردار کړو په ست طریقې وجلو. دا ټول خبره به ان شاء الله پر روان درسونو کې کوو. الله سبحانه وتعالى دې مونږه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کی او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې مونږه په هغه طریقه باندې عمل کو په هغه طریقه روان شو کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو او څنګه چې الله سبحانه وتعالى موږ په دې مبارک جمعات کې وځکړو د شان الله مونږه او څوک چې درس اوري څوک چې ګوري الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یوځای کی. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.